اکثر نه ملګري تپوس کوي او خبره کوي تاسو مشتاق صاحب باندې څه ونه ویلي. ما ویل هغې باندې خو ډېر غټ غټ علما مونږ ولیدل چې خبره یې وکړه. الحمدلله زموږ د علما دیوبند هم پرې ډېر غټ غټ خلک خبره کوي او ټول علما پرې لګېږي. خو زه به صرف یوه خبره درته وکړم چې دې نوم ته یې وګورئ مشتاق، د ګرامر په لحاظ باندې، نحو او د صرف په لحاظ باندې وګورئ. مشتاق په درې معنو استعمالیږي، په دریو طریقو سره استعمال شوی دی: اسم فاعل، اسم مفعول او اسم ظرف. مشتاقون اصل کې مشتوقون و بدل شو په یا باندې مشتیقون ترې نه جوړ شو. بیا د قال او د باع قانون په وجه باندې الف بدل شو په یا سره، نو بیا ترې نه څه جوړ شو؟ مشتاقون. د قال او د باع قانون په وجه یا په الف بدله شوه، یا په څه سره بدله شوه؟ په الف سره، نو مشتاقون ترې نه جوړ شو. خو چې دا کله د دې نه اسم مفعول او اسم ظرف جوړې، نو دا تقسیم په هغې کې دی. اسم فاعل چې ترې نه جوړې دا مشتوقون و بدل شو په یا سره مشتیقون شو. بیا د قال او باع قانون ورته وچلېده، نو یا بدله شو په الف سره، نو مشتاقون شو. نو چې اسم فاعل شي مشتاق معنا څه ده؟ مشتاق معنا دا ده مشتاق چې د مزید او باب افتعال نه واخلي، چې مشتاق صاحب هغه سړی دی چې د یتیمانو سره مینه کوونکی دی. مشتاق معنا د یتیمانو سره مینه کوونکی. مشتاق هغه سړی، دا سنیټر، سابقه سنیټر پاتې شوی مشتاق احمد صاحب. نو مشتاق معنا شوق کوونکی او مینه کوونکی د احمد محمد رسول الله سره. مشتاق معنا مینه کوونکی د الله د ملاقات سره. مشتاق معنا مینه کوونکی د ملک او د وطن سره. مشتاق معنا مینه کوونکی د غریبو سره. دا مختلفې معناګانې راځي چې د اسم فاعل نه واخلي. او چې اسم مفعول شي معنا دا د مشتاق د سره مینه کړې شوې ده د پخوانه، خلک یې ورسره کوي او بیا به هم ورسره مینه کېږي، بیا پکې دا معنا پرته ده. او که چېرته اسم ظرف شي نو زید د شوق د مؤمنانو، د مؤمنان د هر مؤمن د شوق یو ځای که نه، نو چې چا کې ایمان وي د هغې د شوق ځای کوم یو دی؟ مشتاق صاحب دی. نو دا اسم فاعل سره استعمالېدی شي په درې طریقو. اسم مفعول سره، نو اسم اثر په مسما کې د دې خالي د نوم ته وګورئ، نور خبرو ته ضرورت نشته.